زمانم ځان نه دی د صحابه سره تعلق ساتم، بیا صحابه کې ارسن ډاګې سره تعلق ساتم او دوبۍ کې خپل ژوند کوم او 17-18 میاشتې وشوې چې دوبۍ ته راغلی یم او دلته خپله ډیپټي کوم، خپل روزګار کوم صحابي دربار کې. ما اے پی ایس سی کړې ده، اے پی ایس سی نه بعد ما بی کام کړی دی او ټیکنیشین مې کړی دی. بیا نه پس دوبۍ سفر باندې راغلم. زما 17 منت شو، زه واپس پاکستان ته نه یم تللی او زما فسټ ټایم دی د دوبۍ ته راغلی یم او بهرحال سر زما د تلو اراده لا نشته دی او انشاءالله تعالی الله ته منظور یې مونږ به خپل لایف جوړو دلته او 5-6 سال سر انشاءالله ته تېرو به، بیا به یې نه پس ورو انشاءالله الله ته منظور یې، بیا به مونږ پاکستان سفر کوو انشاءالله. ما فیملي زما یو مدر ده، سپورټ سسټر دی او پلار مې دی، پلار مې وفات شوی دی او یو یم. ټول ما ته په غاړه دی. منتلي سر پیسې لیږم، کله 1 लाख شي، کله 1 تپاسه شي سر دغه لیږو. خویندې سبق وایي سر، سبق خرچم په ما ده. 2 خویندې واده شوي دي زما او 2 په کور دي. زه هم وایم چې هغې لکه جاب وکړي، ښه جاب باندې لګي لکه بیا ښه وي. واده د میرټ څه دغه نشته، اراده نشته، لومبۍ لایف جوړول دی، بیا یې نه بس انشاءالله تعالی بیا به ګور مخکې پیسه راشي نو بیا واده هم راځي، هر څه راځي، مین شي پیسه راشي نو لایف جوړ شي. یعنې بس بیا هر یو انسان کم ارمان یې کم هر څه هغه بیا پوره شي. 3 o'clock باندې ډیوټي سټارټ کوم په نایټ او زه کوکینګ هم کوم، هیلپینګ هم کوم او هوټل ټول کم سیفټي دا ټوله سنبالوم. زما چې کوم د پاکستان کوم روټین و نو هغه هم شکر الحمدلله ښه. ما فوټوګرافي کوله، زما خپل شاپ و، فوټوسټیټ فوټوګرافینګ، ایمیل کمپوزینګ دغه شاپ و زما. بیا د هغې نه پس بیا پیسې اکټه کړه، بیا دوبۍ ته په سفر راغلم. سر کې پیسې وې ډېرې، خو زما د لایف چې کوم سوچ دی کم دغه دی نو سر هغه پای کې نه برابرېدو. دا دوبۍ والا چې کوم دی سر دا موږ ته ډېره ښه دی چې کوم ضرورتونه یې کم ضروریات یې سر هغه دی کې پوره شي، دې سر دا زموږ دپاره بهتر دی. هغه هم پوره شم دلته، خو فلحال په سټیپ بای سټیپ ورو انسان جیول کوم.